بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. راته نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د نوبدهي جدول درسره شریک کړم. فعلا لپاره تاریخ د 1402 کال د 5مې میاشتې 22م تاریخ ده. فعلا لپاره په کابل کې چې دا 4500 جله پاسپورتونه توزیع کیږي او همدارنګه په ولایتونو کې 3600 جلده پاسپورتونه توزیع کیږي، علاوه له هغه کسانو څخه چې هغوی په مکتوبي شکل سره ځي یا مریضان دي یا د بورسي له طریقه معرفي کیږي یا تحصیلات علیه یا د معارف له طریقه معرفي کیږي. دا بیا غیر له هغه کسان دي، دا هغه کسان دي چې آنلاین فورم ثبت نام کړي او دا توزیع کیږي. ټول ټال په افغانستان کې 8000 تر 9000 په شاوخوا پاسپورتونه توزیع کیږي. فعلا لپاره راځو کابل ته. کابل چې دا د کابل نوبدهي د 1401 کال د 3مې میاشتې 15 و شپږم کې ده. نوبدهی کابل که از 401 سی 5 و 6 پیش نرفته است و احتمال زیاد است که هفته آینده بخیر تاریخ دهیشان یک کمی پیش بره. اروزگان که در 1402 کال دویمه میاشت 28م که ده. بادغیس که از 402 ماه دوم و تاریخ 29. بامیان که از 402 یک 25 است. بدخشان 402 یک 23 است. بغلان که از 401 8 19 است. بلخ که از 401 5 21 است. پروان که از 401 5 29 است. پکتیا چې د 1402 کال د اول میاشتې 25م تاریخ کې ده. پکتیکا چې د 1402 کال د 3مې میاشتې 4م تاریخ کې ده. پنجشیر چې ده 401 7 23 است. و تخار که از 402 یک 20 است. جوزجان 402 یک 17 است. خوست چې د 1402 کال د اول میاشتې 11م کې ده. کندی 401 7 11 است. سرپول 402 یک 27 است. سمنگان 402 یک 27 است. و غزنی که از 401 3 18 است. غور که از 402 یک 25 است. فاریاب که از 401 12 9 است. فرا 402 یک 17 است. کاپیسا 401 12 9 است. کندوز چې د 1402 کال د اول میاشتې 14م کې ده. کندهار چې د 1402 کال د اول 14م کې ده. کونړ چې د 1402 کال د اول میاشتې 40م کې ده. لغمان چې د 1401 کال د شپږمې میاشتې 14م تاریخ کې ده. لوګر چې د 1402 کال د اول میاشتې 18م تاریخ کې ده. ننګرهار چې د 1401 کال د 11مې میاشتې 25م تاریخ کې ده. نورستان چې د 1402 کال د 5مې 11م کې ده. نیمروز چې د 1402 کال د اول 12م کې ده. هرات چې ده 401 4 29 است. هلمند چې د 1402 کال د اول 22 یا 22 کې ده. وردګ چې د 1401 کال د 12مې 26م کې ده. زابل چې د 1402 کال د 5مې 18م کې ده. نوبدهی که کسایی که در می ولایت البته ثبت نام کرده به می تاریخ میتونه فرمای خود چک کنه و فرمای نهاییشان ببینه. کوم کسانو چې په دغه تاریخونو باندې ثبت نامونه کړي دي دوی کولی شي چې د ریاست پاسپورت ویبسایټ ته مراجعه وکړي، خپله فرمه چې دوی ته نهایي فرم تاریخ مشخص کړی او بعد ته نهایي فرم ورکړی ده. نو کوم کسان چې لا تر اوسه تاریخ مشخص شوی نه ده منتظر باشند که تاریخ برشان حتما میتن. کسایی که تا حالا تاریخشان برشان نداده در کابل و ولایت ها منتظر باشند، حتما برشان تاریخ میتن و احتمال زیاد است که در روزهای آینده بخیر همی روند توزیع هم یک کم پیش بره. یعنی روزانه که فعلا 100 توزیع میکنه، احتمال است که دولت ها بادی 1.5 از 100 شروع تا 1.5 توزیع شوم. خو ډیر احتمال پشته په کابل کې چې د رئیس پاسپورت له خولې څخه چې تېره ورځ د تلویزیون سره په مرکه کې ویلو چې په کابل کې 3
2 الا 3 مرکزونه د 3 میاشتې په جریان کې جوړیږي. دغه 3 میاشتو په جریان کې دغه مرکزونه که چېرته فعاله شي نو هغه هجوم چې په کابل په ریاست باندې ده دغه به کم شي او دغه پروسه به نوره هم شدت پیدا کړي. ډېر ژر به کوم کسانو چې ثبت نامونه کړي هغوی ته په نوبت ورسېږي. خو فعلا لپاره د تېر کال د جوزا په 15 او 16 کې د کابل نوبت دی. نو داسې معلومیږي چې د کابل فعلا یعنې میلیونونه خبر راوړي. یعنې ډېر کسانو کابل کې ثبت نامونه کړي دي. بعضې د دې لپاره ثبت نامونه یې کړي چې کله سایټ خلاص شي هلته به فورمه تبدیلېږي. بعضې خپله کابل لپاره کړي دي. نو په دې خاطر باندې کابل نوبت ډېر مخکې نه ځي. نو هغه کسان چې غواړي ژر ورته بیا نوبت ورسېږي هغوی چې کله سیټ خلاص شو د کابل څخه د خپل فورم تبدیل کړي کوم مشکل نشته. فعلا لپاره فرم تبدیلیږي فعلا کدوم مشکل نیست. میتونه که یعنی تبدیلی ولایت‌ها باز است. میتونه که باز هر وقت که سایت ولایتتان باز شد باز میتونید فرم خود از کابل به تبدیل کنیم. تشکر. زنده باشید. برای معلومات بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. لا ډېر معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره د لایک او شیر کړئ. که کوم نظر لرئ کوم وړاندیز لرئ کمنټ کې موږ به تاسو ته د هغه په ارتباط باندې ویډیو جوړه کړو یا به معلومات بیرته په زموږ ټلګرام کې شریک کړو. مننه. کور آباد.